الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. محترم ورنو زمنګنن څلورم درس چې د رمضان د میاشتې درسونو سلسله ده د قرآن او د رمضان په حق باندې دي. دغه دوه سره لازم او ملزوم دي. د قرآن څومره اهمیت دی زمونږ په ژوند کې ورونو، مخکې دینه زه څه آیتونه او یا څه احادیث ذکر کما. راځئ دا د خپل اجتماعي ژوند یو وخت وګورو. دا قصه پخوا ډېره وه، اوس الحمدلله چې سواد زیات شوی دی. پخوا به چاله خط راغلو ولسونو کې او په قریو کې، نو په ټول کلي کې به یو کس چې ته معلم صاحب و یا مرزا صاحب و، نو هغه به بیا خلکو ته خطونه لوستل. چاله به چې خط راغی لاړ شه مرزا صاحب ته ویسه، یا به خلکو په کلو کې مزلونه کول چې خط مرزا صاحب ته ورسوي. ورونو هلته بیا په خط کې به څه پټې خبرې وي، څه به ښکاره خبرې وي، خو هغه ټول به مرزا صاحب کتلي. دا ځکه چې خلک بې سوادان وو. تا ته خط راغلی خو ته پرې نه پوهېږي چې دې خط کې څه لیکلي دي. ورونو نن سبا زمونږ او ستاسې د امت د ډېرو کسانو حال د قرآن کریم سره دغسې دی. موږ ته د الله پاک نه رساله راغلی، رسالت راغلی، پیغام راغلی، کتاب راغلی، زمونږ د ژوند د لارښوونې قانون راغلی دی، خو موږ پرې نه پوهېږو. دا ډېره تعصب خبره ده. په دې کې د تفصیلي خبره وکړم. ورونو دا چې قرآن او روژه سره څه اړخ لري، لومړی آیت دا دی چې الله تعالی فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر. بل ځای کې فرمایي انا انزلناه فی لیلة مبارکه. بیا راځي په سورة البقره کې راځي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. دغه درې آیتونه موږ ته دا راښیي چې روژې میاشت، روژه او قرآن سره دغسې خور او ورور دي، سره غبرګ راغلي دي. د دې معنا څه شوه؟ الله تعالی فرمایي چې موږ د قرآن نازله کړی دی په لیلة القدر کې، او موږ تاسې پوهېږو چې لیلة القدر فقط په رمضان کې راځي، بله میاشت لیلة القدر نشته. چې علما په هغې اختلاف لري، او جمهور علما دا وایي چې هغه د روژې ویشتم دی د اختلافاتو سره. په بل آیت کې تعالی فرمایي چې انا انزلناه فی لیلة مبارکه، چې د هغې نه هم مطلب لیلة القدر شپه ده. الله تعالی فرمایي چې موږ د قرآن په یو ډېر مبارکه شپه کې نازل کړی دی. د بقرې په آیت کې فرمایي چې د رمضان میاشت هغه میاشت ده چې په هغې کې قرآن نازله شوی دی. نو دا به د قرآن د نزول شروع وه. ټول قرآن به نه و، ټول قرآن په دېرش شلاب نازل شوی دی، سلسله وار تدریجي منجم راغلی دی. لیکن د دې آیتونو معنا دا ده چې دغه روژه میاشت مبارکه میاشت ده، دغه شپه چې په دې کې قرآن نازل شوی ده یو مبارکه شپه. د دې وجې نه دغه میاشت د قرآن میاشت ده. زمونږ مقصد څه شی دی؟ موږ باید په دغه میاشت کې د قرآن لوستل زیات کړو. ډېر خلک شته چې هغوی الحمدلله دوه او درې ختمونه کوي، زیات کوي. بعضې علما دا روایت کوي چې امام شافعي رحمت الله علیه په روژه کې 80 ختمه کول، یو ختم د ورځې او بل ختم د شپې. دا باید معلومه اوسي چې زمونږ د امت علماو، پخوانو علماو، ائمه مجتهدینو، صالحینو، د هغوی که به هر څه مهم کارونه وو، خو چې کله به د رمضان میاشت راغله بیا به ټول کارونه یې خوا کړل، فقط قرآن ته به وزګار شو. هغوی په دې پوهېدل چې دغه میاشت د قرآن میاشت ده.
ورونو د دې په حدیث ذکر کوو. لومړی پیغمبر اسلام فرمایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې ټول نه بهتر انسان، بهتر سړی هغه دی چې خپل قرآن یاد کړي او بل چاته وښيي. دا عظیم شان وظیفه ده. د الله تعالی پیغام خلکو ته رسول د دین غټه وظیفه او کار نشته دی. په بل حدیث کې راځي، زه به قد معنا به ذکر کوم چې وخت نه نیسي رانه. پیغمبر اسلام فرمایي چې معنا دا ده چې چا د الله پاک د کتاب نه یو حرف ولوستلو، په دې یو حرف باندې ورته یو نیکی ده او یو نیکی یو پلسه ده. بیا فرمایي چې لا اقول الف لام میم حرف، بلکې فرمایي چې ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. دا نه یم چې الف لام میم درې واړه یو حرف دی، نه، الف یو حرف دی، لام بل حرف دی او میم بل حرف دی. دا معنا چې په دې درې کلمو کې دیرش نیکي، یو حرف باندې لس نیکي. ورونو دا قرآن په ورځ د قیامت خلکو د پاره شفیع راځي. مختلف احادیث په دې کې راغلي دي. نو پیغمبر اسلام فرمایي چې الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. روزه او قرآن په ورځ د قیامت د هر مسلمان د پاره شفاعت کوي. د ډیرو شفاعتونو، د شهداو، د انبیاو، د صالحینو، د علماو د شفاعت سره په څنګ کې یو شفاعت د قرآن او د روزې هم دی. اول تر سره دواړه یو ځای دي، په آخرت کې هم سره دواړه یو ځای دي. قرآن او روزه یو ځای راځي او موږ تعالی شفاعت کوي. روزه وایي چې دا ما روړی خور نه منې کړی او اوبه څښل نه منې کړی، او قرآن وایي چې یا الله دې سړي خو د شپې زما تلاوت کولو، اوس د ده په حق کې زما شفاعت قبول کا. نو الله تعالی د هغوی شفاعت قبلی. په بل حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبسه أو ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيهم. ويسوق چې قرآن لولي او د قرآن کې کوم احکام دي په هغې باندې عمل کوي، نو د ده مور و پلار ته به دا واورئ ښه، د ده مور و پلار ته به په ورځ د قیامت یو تاج ور په سر شي. د دې تاج رڼا به د دې نور نه ډېره ښایي، د نور نه به ډېره واضحه وي. داسې به وي که دغه نور اوس زموږ کورونو کې راخیږي، په ورځ د قیامت به د دغه تاج رڼا د دې نور نه ډېره تېزه وي، د دې نه به ډېره رڼا وي، د دې تاج رڼا. نو دا په ورځ د قیامت موږ دپاره شفاعت دی. په ورځ د قیامت زمونږ او ستاسې د مور و پلار دپاره سرلوړي ده. توبه د هغه چا دپاره چې د هغه په بچو کې حافظان دي، قرآن یې پې حفظ کړي، قرآن باندې عمل کړي، قرآن ته دعوت کړي، د قرآن دفاع کړي. ورونو دغه قرآن په ورځ د قیامت زمونږ منزلې پورته کوي. چې چا ډېر یاد و هغه به د هر چا لوړې مرتبې خاوند دي. په حدیث کې راځي چې د قرآن حافظ ته چې قرآن حفظ کړي یا یې ډېر تلاوت کړي، که حفظ نه کړي خو بار بار ټول عمر تلاوت کوي، د قرآن تلاوت د هغه د ژوند یو برخه ده، عمل پې کوي، نو هغه ته په ورځ د قیامت ویلی کېږي چې اقرأ وارتقي، ولوله او ځه بره باندې خیجه، اسمان ته خیجه، ورتل کما كنت ترتل. قرآن هغسې لوله لکه څنګه چې تا په دنیا کې لوستلو. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. دستا منزله، دستا کور، دستا ځای په هغه ځای کې دی چې کوم ځای کې ته آخر آیت لولي. نو که چا قل هو الله احد یادو او خلاص کړه عمل ته به ځي، او که چا وسپاره یادو عمل پورته وي، که چا نیم قرآن یادو او دغه نوم پسې پورته وي، او که چا ټول قرآن یادو بیا به ټول نه په اعلی مرتبه کې دا قرآن په ورځ د قیامت زمونږ منزلې پورته کوي. دا د دنیا او د آخرت روښنایي لارښوونه په دې قرآن کې ده. ورونو حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرمایي چې إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما
ويضع به آخرين. الله تعالی د دغه کتاب د دغه قرآن په وجه باندې بعضې اقوام پورته کوي، بعضې قومونو ته رفعت ورکوي، هغوی ته لوړه منزله ورکوي، هم په دنیا هم په آخرت، او بعضې قومونه د همدغه قرآن په وجه باندې په ځمکه باندې راولي، هغوی ټیټوي. دا څوک دي؟ هغه اقوام چې قرآن یې قبول کړ، قرآن یې ومانه، په قرآن ځان پوه کړ، قرآن د ژوند دستور وګرځولو او شپه به د هغې تلاوت کولو. دا قرآن دا خلک پورته کوي. او کوم خلک چې قرآن نه مني، د قرآن نه مخ اړوي، د قرآن تلاوت نه کوي، کوم خلک چې د قرآن د احکامو نه مخ اړوي او اوس د غربي دروغجنې دیموکراسۍ احکام راوړي او تطبیقوي یې، دغه قومونه الله پاک ذلیله کوي. ورونو دا خو هغه شی شو چې د قرآن فضیلت شو، د قرآن د میاشتې چې هغه روژه ده، دا دواړه سره لازم ملزوم دي. زمونږ دنیا او د آخرت ګټې شوي، لیکن سوال دلته دی چې زما او ستا مسؤلیت د قرآن په هکله باندې څه شی دی؟ ورونو نن خلک کوشش کوي چې، او دا کار عملا شوی دی، خو نور هم زیات کوشش کوي د دې قرن په سر کې چې کله د غربي نړۍ زمونږ په وطنونو باندې په اسلامي امت باندې سیکولران راواله کړل، خپل شاګردان یې راوسته او په دغه دنیا باندې مسلط شو، هغوی قرآن د منځه ویوړ، د قرآن حاکمیت، د قرآن قانون هغوی په قوانینو کې بدل کړ او په موږ باندې دروغجنه غربي قوانین حاکم کړل چې لا یسمن ولا یغني من جوع. ورونو دغه محاولې اوس هم روانې دي چې کوم ځای قرآن خبره کېږي خلک د هغې سپکاوی کوي، چې کوم ځای کې د قرآن دپاره دعوت کېږي خلک د هغې مخه نیسي، ظاهرا چغې وایي زه مسلمان یم، خو هغه دا هېڅ کله په زړه کې نشته چې هغه د قرآن حکم ومني، د قرآن د احکامو په ملنډې وهي، د قرآن د نزول، د قرآن د تلاوت او د هغه چې کوم خلک هغې پورې مربوط دي چې هغه علما دي، قرآن غوښتونکي دي، د هغوی پورې ریشخندونه وهي، هغوی ته وظیفې نه ورکوي، هغوی ساحې نه لرې کوي، او په ډېرو ځایونو کې هغه خلک په زندانونو کې غورځېږي. ورونو زمونږ او ستا د ټول مسؤلیت نن دا دی چې بیرته به قرآن حاکمیت ته راځي. ورونو ډېره بده خبره دا ده چې قرآن موږ راغستی دی، په 7 په 9 پوښونو کې متاو کړی دی او تاخچه کې میخی دی، چې کله موږ کره مړی وشو بیا را اخلو. د خدای بندګانو قرآن مو ته نه دی راغلی، قرآن ژوندو ته راغلی دی. قرآن ژوندي انسان ته راغلی دی چې هغه ته د انسانیت ژوند وروښیي، دغه د ژوند دستور دی. موږ اغوستی په تاخچو کې میخی دی. تاسې ځان سره خپله فکر وکړئ چې زما او ستا په جب کې او زما او ستا په ژوند کې دغه تلیفون ډېر اهمیت لري که قرآن. ما او تا په ورځ کې څومره وار تلیفون خلاصو او څومره وار قرآن خلاصو؟ دا سوال په کار دی. ورونو قرآن په دې خاطر نه دی راغلی چې په جومات کې بندي شي، په رنګه رنګه پوښونو کې بندي شي. قرآن په دې خاطر راغلی چې زمونږ په ژوند کې عملا تاثیر وکړي، موږ د ظلمات نه نور ته راوباسي، موږ د کفر نه اسلام ته راوباسي، موږ د ظلم نه عدل ته راوباسي. قرآن په دې خاطر راغلی دی. نن دا زما او د ستا او د هر مؤمن، هر څوک چې په قرآن باندې ایمان لري، ولو که عام مصر دی، ولو که دهقان دی، ولو که سړک مزدور دی، دا دغه مسؤلیت دی چې قرآن به بیرته خپل حاکمیت ته راولي، د قرآن د حاکمیت منصه جوړوي او قرآن به حاکمیږي، د قرآن احکام به حاکمیږي. هغه خلک د قرآن نه یریږي او د قرآن نه خبر نه دي. قرآن د هر چا لپاره عدل راوړی دی، د هر چا لپاره، د هر انسان لپاره، ولو که کافر مو هغه دپاره عدل او انصاف راوړی دی، ولو که جماد، ولو که نبات، ولو که دغه زمونږ او ستاسې ماحول دغه بیئه وه او زمونږ د ژوند ځایونه دي، په دې ټولو کې قرآن رحمت دی. قرآن موږ هغه لاره ته ښیي چې هغه ټول مستقیم او ښه لاره ده، بهتره لاره ده.
د دې شیطان ډېرو خلکو غیر مسلمانو چې هغوی کله قرآن لوستی دی، کله به چا داسې پېښ شوي دي چې قرآن لولي، په دې خاطر چې قرآن کې عیب راوباسي، خو تر څو چې نیم قرآن ته رسېدلی بیا هغه پخپله مسلمان شوی، ځکه هغه د قرآن حقانیت او واقعیت کتلی دی، هغه د قرآن عدل او انصاف او د انسانیت او د بشریت د روح او د طبیعت سره موافق احکام کتلي او پوه شوي دي، نو ځکه بیا په ایمان راوړی دی. ورونو قرآن د روژې سره لازم دی او دغه وخت تلاوت دی چې بار بار تلاوت کړو، څو ختم پکې وکړو، مختلف طریقو باندې ولولو، کله فقط تلاوت او کله تدبر سره د معانیو د احکامو د فهم سره تلاوت کړو. ورونو زمونږ نن سوال دا دی چې قرآن په کومه میاشت او په کومه شپه نازل شوی دی؟ هر څوک چې لومړی صحیح جواب لیکي هغه به د میاشتې په اخره کې د هغه ټول جوابونه راغونډېږي او بیا به چې چا ډېر جوابونه صحیح ویلي هغه به د جایزې مستحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو البر الرؤوف الرحيم.